اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تیره برخه کې تاسو واورېدل چې جعفر اندېښمن و چې نادیه او عبدالرحیم څنګه یو ناڅاپه د دوی کور ته راغلي وه. اوس به دا واورو چې عجب ګل د پرخې کورنۍ ته ولې غوسه دی. مورې هغه ګوره راخو مې کور ته راغلی. ښه دی چې راغې خدای دې وکړي چې ښایسته خبرې راوړي. پلاره ستړی مه شي. ښه ده شي. دا بد پلاره داسې معلومیږي چې د الماس د ځای نه خپه راغلی. او خپه راغلی ما خو دا تا ته څه معلوماتو شو؟ خو ستا د مخ نه معلومات کېږي که نه چې خفه یې او نازو چې درته ستړي مشي وکړه او هم جواب دی داسې په نه زړه ورکړه. خیریت خو به یې؟ های شبانې د څه نه چې ډارېدمه هماغه وشو. ما چې په دې واده باندې تادي کوله ملزه وړیا خبره ده، ولور ملور پکې نشته. خو چې د الماس خبرې مې واورېدې دنیا را باندې وچورلېده. اوس ولور غواړي ولوره. څه شی ولور غواړي؟ و که نه په کوژده کې چې زه نه کېناستمه نو هم د دې خبرې نه هېرېدم چې ما ته څوک د ولور یادونه ونه کړي. خو هغه دی رایاد شو پکې او دا ټول د تازه ګل د لاسه. ته ولې ملامته په تازه ګل باندې اچې؟ تازه ګل څه که ملامته دی چې اول خو یې را باندې دا جلۍ وکړه او دا خو ما نه کوله زوی ته، او بیا چې ما واده ته پیسې را بډوالې نو ده ویل چې د کوژدنې وخت لا دومره نه دی شوی او واړه دي او پلانکی دی او ډینګری دی. شبانې زما خو داسې فکر دی چې دا د ولور خبره ورته تازه ګل غوږ کېښي. هغه ورته ولې ویلي؟ تازه ګل خو د ولور مخالف دی. هغه خو هغه خبره کوي کوم چې په دین کې او موږ ته څو وارې اورېدلې دي چې ولور په دین کې نشته. خو په همدې بهانه باندې واده یې څارئ. بس اوس به راته دا خبره همدوی دواړه سپینوي که نه نو زما دومره وس نشته چې دا ولور پیدا کړم. نور مې وګل لالا پوه شه او تازه ګل که نه نو زما انګور به ناستی. خیر دی پلاره عبیدالله له واده وکړه خپل کور راوړه. زرینی زما د دفتر وخت دی، زه به لاړ شم دفتر ته. که څه ترکاري مرکاري په کار وه نو بیا راته ټلیفون وکړه. مازدیګر چې کور ته راځم نو ځان سره به یې راواخلم. د سپوږمۍ پلاره ترکاري خو نه ده په کار او رښتیا که ځان لپاره څه شی راوړې نو رایې وړه. وزرینې دا ته څه وایې؟ ځان لپاره څه شی راوړم؟ ولې ته له خوراکه پرهیز شوې؟ پرهیز نه یمه خو کنډو کلي ته ځمه نو زه کویم چې ترکاري کور ته مه راوړه. څه کنډو کلي ته ځې؟ څنګه در سره یو ناڅاپه دا فکر پیدا شو؟ وښځې راته ووایه چې د ګلبیبي خور په کور کې خو به څه خبره نه وي؟ هېڅ نشته ورخطا کېږه ما. ښه نو بیا ستا ولې داسې بیړه ده چې داسې یو ناڅاپه ځې؟ زه خو په دې خاطر ځمه چې د سپوږمۍ احوال واخلمه او د یاسر په هکله به هم ځان پوه کړم چې سپوږمۍ دپاره یې څه وکړل. هی زرینې تا ځان ته په همدې خبرو باندې مازغه خراب کړه. خبره نه یي چې په یاسر غریب باندې به څه تېرېږي. د هغه غریب لا خپله تر اوسه قبولي نه ده شوې. هغه به تر اوسه پورې د ځان په اړه فکرونه کوي. او ګوره که ته خامخا کنډو کلي ته تلل غواړې نو خیر دی یو څو ورځې صبر وکړه. ولې اوس؟ مطلب داسې وایم چې څو ورځې وروسته به هوا هم ښه شوې وي او زه به هم در سره لاړ شم، دواړه به چکر ووو. ځه ستا تک معلوم نه دی، ته به کومې رخصتۍ ته په تمه یې. زه به په خپله لاړه شمه یوازې. نو یوازې څنګه ځې؟ د لارې ملګری در سره ښه دی. ښه دی خو چې څوک وزګاري. بس ته ماډې پورې ورسوه ما نه نور بېغمه شه. ولې څو ځلې مخکې تلې راغلی نه یم؟ ښه ځه چې صبر نه کې نو بیا ځان تیار که چې تر اډې پورې دې ورسوم. تا به په اډه کې پرېږدم
او زه به درنه لاړ شم دفتر ته. صبرو زه به لاړ سم رمې ته چې رمې سره څوک نسته ده او سدو چې مخ لاس پرې وینځله بیا یې له خیره سره مدرسې ته ولېږه چې هلکان به ورته په تمه وي. سمه ده د هغه نه ته بېغمه اوسه، خو رښتیا امیرو یو خبر مې کوله. وایه چی وایې؟ ما ویلې چې تا د مځکې یاده کړې وه چې له شورا یې په اجاره اخلې، خو بیا دې خبر همداسې پرېښودله لکه چې زړه دې نه دی ورته. صبرو زړه مې ورته ولې نه دی، که مې زړه نه وی بیا مې یادوله ولې. نو خو همدا خو درته زه ووایم که نه چې مځکه دې یاده کړه نوره دې پسې همداسې پرېښودله. آی های قرآن که زه ملامته یمه، ما چې د مځکې خبره یاده کړله نو هلته د ماشومانو د میدان خبره سوله، هغه چې خلاصه سوله بیا ورپسې سدو ورک سه، نو اوزګار سوی نه یمه. اوس خو اوزګار یې که نه له خیره وایمه چې ورسه او شورا سره خبرې وکړه، دا مځکه موږ ته پکارېږي. دغه دی اوس له خیره سره وا په ګرمېدو ده، نور کوچیان به ځي خو موږ به هم دلته یو. میږو ته خو به د خوړو غم کوو که نه چې لږ واښه پکې راسنه سي ام ښه ده. صبرو بېغمه سه داسې نه پرېږدمه، اوس به لاړ سم رمې ته، بیا چې داسې وزګار وخت مې پیدا که نو شورا ته به هم ورسمه. انۍ ما خو لاس مې پرېمینځل، سپاره او کتاب مې چیرې ده؟ دغلته مې ایښی انۍ د زار سه. ها در واخله زه له خیره. ابا د خدای په امان ما نه بېغمه سخیه، زه بېدرکه کېږم نه. آفرین زویه، خدای دې همدغسې تکړه لره. راځه چې ته تیار یې، زه به دې تر ماشومانو ورسومه، بیا به میږو ته لاړ سمه. صبرو د خدای په امان. ورځه په مخه دې ښه، خو ګوره که لږ اوزګار سوې د مځکې غم وکړه. ټلیفون د چا زنګ دی؟ یو زنګ نشو، دوه زنګه نشو، همداسې زنګونه دي چې راوایي. ته راکه ترورې وایي دا خو مې د پلار شمېره ده. ښه بیا نو ورسره زه خبرې کومه. بیداره سلام علیکم. وعلیکم السلام. ګل بیبي خورې څنګه یې ښه یې جوړه یې؟ شکر دی شکر دی په خیر چې مې ستا غږ واورېده. ته څنګه یې؟ زرینه څنګه ده؟ شکر دی شکر دی، زه م ښه یم او زرینه م ښه ده. د هماغې په خاطر خو مې درته زنګ وهلی دی. ولې خدای دې خیر کې ناروغه خو به نه یې؟ نه نه خورې ناروغه نه ده، در روانه شوې ده کلي ته، ویلې چې کنډو کلي ته ځم. نو ما پوښتنه کوله چې در رسېدلې ده او که نه. نه لا تر اوسه خو نه ده را رسېدلې. ځان ته وه؟ هو هو تراډې ما در ورسوله او په موټر کې مې کېنوله، بس ځان ته درغله. چې در ورسېده په خیر نو بیا ما ته یو احوال راکه. سمه ده اول به درکو د خیره سره. وای خدایه وای خدایه مړه شومه، سر نه مې وینې روانې دي. یالله خیر چې څه خبره ده؟ بیداره وروره بیا ما ته وروسته خبرې کوو. ګل بیبي خورې څه چل وشو؟ دا غږ خو د زرینې دی، په زرینې خو به څه شوي نه یي؟ نه هېڅ چل هم نه دی شوی، بېغمه اوسه. زرینه د خیره کور ته راورسېده. زما او ستا د خدای په امان. هله سپوږمۍ دروازه خلاصه که چې دا غږ خو د زرینې دی چې څنګه داسې په چغو سر راغله. میوه ګوله څنګه پلار او زوی یو ځای راغلي یاستئ؟ خیرت خو دی که نه؟ او خیر دی، دواړه ځکه راغلو چې تازه ګل خو شکر دی عالم دی، د کتاب خبره به درته کوي او زما غږ جګ دی، لږ به ښه پوه شې. خوښه دې نه ده چې دا خبره شروع کړو؟ کومه خبره میوه ګوله؟ الماس کاکا خبره دا ده چې عجب ګل کاکا تا سره ډېر ښه وکړه. څو د چا په ډیکې واښه وکړو؟
نو دا سر خوړلی خو نه غوا لري نه وزه لري واښې وکړه مرګړیا غوږ دی دی وا دې اورېدو واښه نه ښه یې در سره وکړه ښه ښه میوه ګله پوه شومه یعنې زما د ولور شرط یې ومنو نه د ولور خبره درته نه کوو نو چې د ولور خبره نه ده نو څه خبره ده چې دواړه جوړه راپسې راغلي یاستئ الماس کاکا خبره دا ده چې عجب ګل کاکا سره د دې چې د زړور خان غږ شوی او ستا د کور مخې ته بیا یم خپل زوی ته ستا لور وکړله دا تا سره یو نیکي ده رښتیا وایي که نه تا ته خو دلته معلومات دی چې یو ځل په چا باندې غږ وشو نو بیا څوک زړه نه ښه کوي چې هغه جلۍ خپل زوی یا ورور ته وکړي نو اوس موږ دواړه راغلي یو نو ولې غلي یاستئ خو خبرې وکئ که نه وا غلي نه یو راغلي یو تا ته چې خیر دی دا د ولور خبره ترې لرې که ولور ورته ماف که نو سمه ده ولور به ورته صاحب کمه وی تاسو خو نشم خفه کولی بس 2 لکه دې راوړي مرګړیا غوږ دی دی وا دې اورېدو دا د ولور صاحب نور څه غواړئ ولور صاحب نه ماپ ولور ورته ماپ که عجب ګل غریب سړی دی دومره پیسې به له کومه کوي دا چې خپل زوی ته واده وکړي دا هم غټه خبره ده او الماس کاکا دا به ستا د خپلې لور سره او د عجب ګل کاکا سره یوه نیکي ولور اخیستل حرام دي داسې سم پوه نه شومه ته یو ځل بیا وویوه ولور اخیستل ښه کار نه دی نو که دا ولور پرېږدې ښه به نه نو داسې کله کېږي معافي که ورته پرېږده ورته دا خو دې شکر وباسي چې عجب ګل دی که بل څوک وی د دې یو په 3 میټې نه اغستې مرګړی غوږ دی دی وا دې اورېدو وای خدایه زما خو سر ټوک ټوک دی روغ ځای پکې نه دی پاتی که نه وای مورې خدای به خیر کړي ته ورخطا کېږه مه ترور مې اوس پټۍ راوړي سر درته پټۍ کو ترور وا ترورې خدای دې وبخه پټۍ لږه زر راوړه وای خدایه زه به ژوندی پاتې شم که نه زما خو په زړه ډېر ارمانونه دي که نه زرینې ته دې دا لاس تسې که چې زه دې سر وتړمه وای په قراره ګوتې مه راوړئ مورې ته لاس لرې که که نه چې پټۍ درته وتړو خدای مکه د سر وینه به دې ضایع شي دغه شان ته دې دا لاس لرې که چې زه درته پټۍ وتړمه بسم الله وای سر ته مې لاس مه راوړه که نه زرینې ته پرېږده که نه چې دې نه وینه ضایع کېږي دغه دی بس وای خدایه سر را باندې چولي په سترګو مې توره تیاره ده مورې دا څه واقع وشوله وای خو موټر ټکر شو که نه نو چې موټر ټکر شو خلک کلینیک ته ځي او ته دلته راغلې نور خلک یې کلینیک ته ویوړل خو زه نه تلمه زه خو خارج ته ځمه که نه خارج ته خیر دی ما خارج ته ولېږئ که نه خیر دی خارج ته به لاړه شي خو چې ښه شي ته یو ځل په دې بالغ باندې سر کېږده چې د سا صورت دې په ځای شي کله مې خارج ته لېږئ کله به ځم سپوږمۍ پلار ته دې ووایه چې مور مې لاړه ته راځه وای خدایه دا خو بیا په ګډو وډو سر شوه په ګډو وډو سر نه یمه خارج ته ځمه موټروان د خدای ووایي داسې تیز روانه ما ویل ګنې ما خارج ته وړي موټر نه و تیاره وه تیاره اوله کې خوشحاله ومه وروسته یې ټکر وکړو وای خدایه اله سپوږمۍ دا خو بېهوشه شوه که نه دا وه د پولي پورې ډرامه چې تاسې واورېده په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ وګرځېدلې وي په ډرامه کې مو واورېدل چې عجب ګل کور ته ډېر په غوسه راغی جنجال یې له الماس سره شوی و خو غوسه یې په کور کې سړه کړه دا ډول کارونه د کورنۍ په غړو څه ډول تاثیر کولی شي په دې هکله به تفصیلي راپور د پولي پورې په پروګرام کې واورئ که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ په دې شمېرو را سره اړیکې ونیسئ 0 2 3 30 30 55
0 2 6 3 10 3 10 15